السلام علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست زموږ یو نوې ویډیو ته. زموږ د 3 دقیقې د ویډیوګانو په سلسله کې نن مې تاسو دپاره یو وړه موضوع چې ضمیر ده، یعنې دا په کوم ځای کې استعمالیږي او سره د مثالو یې زه تاسو ته وایم. دوستانو چې ویل نزل ده، دا کوم ضمیر ده، دا اصل کې مفرده کلمه ده خو د جمع معنا ورکوي. په څلور حالاتو کې استعمالیږي. دا څلور حالات زه تاسو ته وایم، راځئ ما سره یې وګورئ. په لومړي ځای کې کوم ځای کې چې دا استعمالیږي، یعنې پلوس کلکه، یعنې یو څوک څه رقم، یعنې موږ وایو چې یو کوم څوک زما بایک یا زما خلطۍ غلا کړې، څنګه به وایو on m'a volé mon moussac. یو چا زما خلطه غلا کړې ده. دلته یو چا یو څوک دپاره هم استعمالیږي. او دویم حالت ته یې وګورئ کوم ځای کې استعمالیږي. نو په ځای استعمالیږي، یعنې مونږه. مخکې چې مې ویله دا مفرده کلمه ده خو جمع معنا ورکوي. ګورئ مثال ته تاسو وګورئ. moi et mon frère on fait de sport. مونږه سپورت کوو یا ورزش کوو. ګورئ مونږه معنا دلته کوي. نو په ځای مې څه استعمال کوو؟ استفاده کوو. خو مفرد به راځي. فعل مفرد راغی، مفرد راغو. مفرد ده، فعل مفرد ده، خو معنا د جمع ورکوي. مونږه سپورت ترسره کوو. دغسې ځای کې استعمالیدی شي. په دریم حالت کې les gens ته استعمالیږي، یعنې خلق ته استعمالیږي. خلق چې که نه، مثال ته وګورئ. en France په فرانس کې، یعنې په فرانسه کې on aime le fromage. یعنې مونږه پنیر خوښوو. نو تاسو اوس مثال کې خپله وګورئ، همداسې یو مثال جوړ کړئ چې تاسو شی خوښوئ. یعنې په فرانس کې خلک، ګورئ دلته به مونږ اوس نه معنا کوو. فرانس کې چې خلک پنیر خوښوي، دغسې خلک معنا هم ورکوي. یعنې les gens دلته هم معنا. څلورم ځای کې چې کوم ځای کې دا سره رقم استعمالیږي، دا څه معنا ورکوي؟ tout le monde یعنې ټول خلک معنا ورکوي. مونږ ټول معنا ورکوي یا ټول معنا ورکوي. مثال ته وګورئ. on doit respecter la nature. مونږ باید یا ټول باید، مونږ باید یا ټول باید، دواړه یو شی دی. باید مونږه څه وکړو؟ احترام وکړو، یا هغه طبي خونو ته یا طبي ځایونو لپاره باید احترام ولرو او د هغې ساتنه باید وکړو. on doit respecter la nature. لکه هدف مې څه دی؟ دلته مونږ ټول یا ټول معنا ورکوي. صحیح شو؟ دغه څلور ځایونو کې مونږ استعمالوو. همیشه دغه فرانسویان تلفظ کوي، نو تاسو پرې نه پوهېږئ، خو دغلته دا چې دا ډېر زیات کمالات لري. تاسو کومنټ کې ما سره اشتراک وکړئ او مثالونه راته ولیکئ. مننه. سبسکرایب هم هېر نه شي.